الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. یو ملګری دا تپوس کړی چې زما زوی په جرمني کې دی او هغه دا غواړي چې یاره زما ښځه هم جرمني ته ویله رولېږي راپسې، نو آیا دا به د ده لپاره جایز وي او که نه؟ قانون دا دی چې سړی چېرته کي نو د هغه سره به یو ځای ښځه وي، په سفر حالت کې او که نه عام حالت کې. چېرته کې چې استوګنه کوي همغه ځای کې به ورسره ښځه وي. او بیا دور زموږ دور خو ډېر زیات د فتنو دی. د الله د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې نبي صلی الله علیه وسلم کم سفر له تللی، که جنګ یې کړی دی، غزا دپاره تللی، لکه خیبر، بنو مستلیق، دارنګه مکه، نور وغیره، نبي صلی الله علیه وسلم په دې کې د ځان سره بیبیانې بوتلي دي دې دپاره چې ایمان محفوظ وي. او بیا چې یو سړی داسې ملک کې اوسېږي چې هغه جرمني دی، چې هغه ځایونو کې مثال په طور عام طور سره د پردې دومره د غم نه وي، نو په هغه ځای کې بیا ځان سره بیبي هغه او بیا ستا کور هم وي، نو هلته کې بیبي ځان سره پاتې کول دا خو یو ضروري خبره ده دې لپاره چې ایمان محفوظ وي، په دې شرط باندې چې هلته کې بې پردګي ترېنه نه کېږي. نو بلکل چې یو سړی کوم ځای کې پاتې کېږي هغه ځای کې به د هغه سره خپله بیبي هم وي.